کوم هر څومره اړیکې جوړې خیم کو هر څومره پالیسي مثبتم کو کنور هیوادونه خدای دې نه کړي د موږ سره ضد ولري او خدا ولري بیا موږ نشو یو لوري عمل وکړو تاسو پیګي یو اصل په توګه دا ومنئ چې امریکا په نړیوال سیاست باندې اوس هم حاوی هیواد یعنی ګڼ هیوادونه د امریکا سره اتحاد کوي یا له شر نه ځان ساتي یا تعاملات سره لري یا ویریږي نو هغه څه موږ غواړو تقاضا لرو هغه خلک به د امریکای د اجازه او به د امریکای د ټنډه کتو موږ سره نه کوي دا یو خدا ستونزه زموږ نه ده ګورې دا د هیوادونو ستونزه ده دومره موضوع دا ده چې امریکا او اروپا سره افغانستان کې ځواکونه وشل کاله وځنګېدل او بیرته د جنگ په نتیجه کې شکست خوړو تختیدل هغه ته د اسانه نه د سمارت په کیف کم باندې وزغمي اسانه دا اوس هم دغه پالیسیان تر اوسه پر د افغانستان په اړه باندې تغییر نه کړی ما مخکې ما دا ونه وکړ د دوی لخوان د موږ پیسې کنګل پاتې دي د تحریم لیستونه لا تر اوسه په خپل حال پاتې دي سره د دوی تعهد دا وعده دا وز تحریم لیستونه به ختمي او مداخله امروز پورز لګیا دي د افغانستان په امور کې داسې مداخله لري په اگر سلاس نه رسیږي په داخلي امور باندې تر اوسه عملی دوی تاثیرګذاري نه لري ولې د پروپاګاندا په چوکاټ کې هر روز د موږ لغام مړ دي او امنیت چورام افغانستان باندې ناسته ده او نور هیوادونو څخه راټولېږي افغانستان محوري موضوع نتیجه هم هیڅ وي